السلام علیکم دوستانو، امید لرم ټول به روغ جوړ یې. په دې ویډیو کې به موږ یو څو جملې وایو کومې چې د I need څخه شروع کیږي یا د I need سره موږ وایو. د دې معنی دا ده یعنی زه ضرورت لرم یا زه اړتیا لرم. I need نو ویډیو وګورئ تر اخره تر څو موږ دا جملې ووایو. I need something. I need something زه یو څه ته اړتیا لرم. I need something زه یو څه ته اړتیا لرم. زما یو څیز ته ضرورت دی یعنی یو څیز ته مې ضرورت دی. I need something. I need to eat. I need to eat زه باید خوراک وکړم. I need to eat زه باید خوراک وکړم یا موږ وایو زه باید یو څه وخورم. I need to sleep. I need to sleep زه ویده کېدو ته ضرورت لرم. کله چې هم موږ ګنګس یو یا موږ وږي یو نو موږ دا جمله استعمالولی شو یعنی موږ ضرورت ورته لرو باید خامخا دا وشي. I need to sleep زه ویده کېدو ته ضرورت لرم. زه باید یعنی ویده شم. I need some money. I need some money زه لږ پیسو ته اړتیا لرم. زه لږ پیسو ته ضرورت لرم. I need some money زه لږ پیسو ته اړتیا لرم. I need rest. I need rest زه استراحت ته اړتیا لرم. استراحت یا ضرورت یا اړتیا دواړه یو شی معنا ورکوي. ویلی شي ضرورت یا اړتیا. I need help. I need help زه مرستې ته اړتیا لرم. I need help زه مرستې ته اړتیا لرم. کومک ته ضرورت لرم. I need fresh air. I need fresh air زه تازه هوا ته اړتیا لرم. بعضې وخت کې یو موټر کې کلک ناست یو هوا دوقي پکې یا یو کوټه کې ناست یو زړه پکې تنګ شي ته وایي I need fresh air زه باید د باندې یعنې وځم تازه هوا واخلم نو ویلی شي I need fresh air زه تازه هوا ته اړتیا لرم. I need to go. I need to go زه باید لاړ شم یعنی ما ته ضرورت دی چې زه لاړ شم. I need to go زه باید لاړ شم. I need to stay here. I need to stay here زه باید دلته پاتې شم. I need to stay here زه باید دلته پاتې شم یعنی ما ته ضرورت دی چې زه دلته ایسار شم. دې ځای کې زما ضرورت دی. I need to find a job. I need to find a job زه باید کار پیدا کړم. I need to find a job زه باید کار پیدا کړم. I need to clean my room. I need to clean my room زه باید خپله کوټه پاکه کړم. I need to clean my room زه باید خپله کوټه پاکه کړم. I need to call him. I need to call him زه باید هغه ته زنګ ووهم. I need to call him زه باید هغه ته زنګ ووهم. I need to talk. I need to talk زه باید خبرې وکړم. بعضې وخت کې یو موضوع چا سره د خبرو په هکله ورانه شي یا ډېر ضرورت د یو موضوع باره کې چا سره ته خبره کول غواړې ته ویلی شي I need to talk زه باید خبره وکړم یا زه باید خبرې وکړم یعنی دا موضوع ډسکس کړم. I need to learn. I need to learn زه باید زده یې کړم. یو څیز زده کول ضروري ته وایي چې I need to learn زه باید زده یې کړم یعنی باید زه دا شی ضرورت لرم چې ورته زده یې کړم. I need medicine. I need medicine زه دوا ته اړتیا لرم. زه دوا ته ضرورت لرم. I need medicine زه دوا ته اړتیا لرم. I need energy. I need energy زه انرژي ته ضرورت لرم. بعضې وخت کې یو کار کول تا ته په کار وي چې ته دا کار وکړې خو ته وایې چې I need energy د دې کار کول دپاره ما ته انرژي ضرورت دی. I need energy زه انرژي ته ضرورت لرم. یا کمزورې احساس کې ته ویلی شي I need energy زه باید انرژي لاس ته راوړم. انرژي باید. I need space.
I need space زه لږ فاصله غواړم. یو څوک یې ډېر پیچیده کلکي درپسې ته ورته I need space زه لږ فاصله غواړم، یعنی د ذهن ارامتیا لپاره بعضې وخت دا خبره خلک کوي چې لږ فاصله راته راکړه، یعنی لږ مې ځان ته پرېږده. I need space زه لږ فاصله غواړم. I need peace I need peace زه خاموشۍ ته ضرورت لرم. په ذهن دې ډېر بوجي فشار ته وایي I need peace باید خاموشي زه خاموشي ته ضرورت لرم. I need more time I need more time زه نور وخت ته اړتیا لرم، زه نور وخت ته ضرورت لرم، ما ته باید نور وخت راکول شي. ته باید د جمله استعمال دي سي I need more time یعنی زه نور وخت ته اړتیا لرم یا ما ته نور وخت باید راکول شي. I need work I need work یا ورک په ځای ویلی شي I need job زه کار ته ضرورت لرم. I need work یا I need job زه کار ته ضرورت لرم. دا و د need سره یعنی ضرورت یا باید دا ورته استعمالیږي. د دې جملې وې ټولې امید لرم ستاسو په کار شوي او زده یې به یې کړئ.